الرحمن الرحیم. سلام او وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې تاسو ټول روغ او صحتمند اوسئ. ډېره خوشحاله یم چې بیا هم په یو بل ګردې میز کې تاسو سره یم. ګرانو زده کوونکو، په دې جلسه کې موږ هغه کومنټونه چې تاسو موږ سره شریک کړي، خپل وړاندیزونه، سوالونه، پوښتنې او همداسې ځوابونه چې په تېره ګردې میزونو کې تاسو سره شریک شوي وو، هغه مرور کوو او وایو. مننه کوم د هغه ټولو دوستانو څخه چې ویډیوګانې ګوري د یوټیوب چینل له لارې او همداسې د فیسبوک پاڼې له لارې او موږ تشویقوي، خپل کومنټونه، پوښتنې موږ سره شریکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو په کومنټونو کې څرنګه چې ما وویل ګرانو زده کوونکو، تېرو جلساتو کې تاسو ته موږ سوالونه چمتو کړي وو چې تاسو ګرانو زده کوونکو څرنګه چې ما وویل تېرو جلساتو کې سوالونه وو چې تاسو ځوابونه یې کومنټ کې موږ سره شریک کړي. یو زده کوونکي لیکلی چې ماده په طبیعت کې په 3 ډوله شتون لري. ګرانو زده کوونکو، په سوال یې داسې و چې ماده په طبیعت کې په څو ډوله شتون لري. نو ځواب یې لیکلی چې ماده په طبیعت کې په 3 ډوله شتون لري. ماشاءالله ډېر ښه، ځواب یې صحیح ده. ماده په طبیعت کې په 3 ډوله شتون لري چې جامد ده، مایع او همداسې ګاز. بل ګرانو زده کوونکو، په ځواب کې د اتموسفیر فشار اول ځل د تورچلي په واسطه اندازه شو. چې سوال یې داسې و، اول ځل د اتموسفیر فشار د چا په واسطه اندازه شو، چې ځواب یې صحیح ده. مننه کوم. بل سوال مقعر عدسیه څه ته وایي، چې په ځواب کې یو بل زده کوونکي لیکلی مقعر عدسیه په منځ کې تنګ په دواړو خواو کې پلنې دي. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ ویلي وو، عدسیه په 2 ډوله وو، چې یو مؤدب او بل مقعر. او دا تعریف چې زده کوونکي لیکلی دا بیخي صحیح ده. بل کومنټ یې راغلی چې یو زده کوونکي لیکلی ډېر ښایسته، ډېره مننه ده چې وخت مو په داسې مسایلو لګوئ او زموږ ټولنې لپاره خدمت کوئ. مننه کوم له تاسو نه چې زموږ ویډیوګانې ګورئ او زموږ څخه ملاتړ کوئ. ستاسو کومنټونه موږ هڅوي تر څو چې دې نه هم ډېر کوښښ وکړو تر څو چې تاسو ته ښه ویډیوګانې جوړ کړو. یو بل ګرانو زده کوونکي لیکلی چې د نور انکسار. سوال یې داسې و چې د نور انکسار څه معنی لري. د نور انکسار کله چې نور له یوه شفاف چاپېریال څخه بل شفاف چاپېریال ته ننوځي، دا د چاپېریال د غلظت د بدلون او د دو چاپېریالونو په سرحد کې د نور د سرعت بدلون په پایله کې ویل کېږي، چې دا بیخي صحیح ده. خپله انکسار ماتولو معنی لري، نو د نور انکسار د نور ماتولو معنی لري، چې ځواب یې کاملا صحیح ده. بل ګرانو زده کوونکو، یو بل سوال و چې پیریود څه ته وایي. د وخت دوره کله چې یو بشپړ دوراني حرکتونه ترسره کړي، پیریود ویل کېږي. آفرین ګرانو زده کوونکو، د دې ځواب بیخي صحیح ده چې پیریود یې تعریف کړی او همداسې پیریود د ټي په واسطه ښودل کېږي، یعنې سمبول یې کېږي. بل یو بل زده کوونکي لیکلی چې له خدمت مو نړۍ مننه. تاسو نه مننه کوم چې ویډیوګانې ګوري او موږ تشویقوي. بل یو سوال و چې د برنولي معادله د څه شي په اساس یا د څه شي پر بنسټ لیکل شوې، چې ځواب یې لیکل شوی یو زده کوونکي لیکلی د برنولي معادله د انرژي د سخنې قانون او د کتلهیزې معادلې پر بنسټ لیکل شوی، چې ځواب یې کاملا صحیح ده. او بل یو سوال و چې د فشار واحدونه څه دي، چې په ځواب کې لیکل شوی د فشار واحدونه بار او پاسکال دي. بیخي صحیح ده. د فشار واحدونه بار او پاسکال و، چې بار پاسکال د مساوي ده نیوتن پر متر مربع او همداسې بار 9 پر سانتي متر مربع، چې یو پاسکال 10 بار کېږي. بل سوال و چې ماشینونه څو ډوله لري. ځواب یې لیکل شوی ماشینونه 2 ډوله لري. صحیح ده. ماشینونه 2 ډوله لري، چې یو یې مرکب ده او بل یې سر ده. ماشاءالله ګرانو زده کوونکو، مننه له تاسو نه. او بل یو زده کوونکي لیکلی چې محترم خورې الله مو ونازوه، الله مو هغه دنیا ښایسته کړه، خو یوه هیله درنه لرم چې دغه برنامه تر پایه پورې ورسوئ. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. انشاءالله موږ کوښښ کوو چې تر اخره پورې
دا برنامه مخته ویسو او تاسو نه هم هیله کوو چې تر اخره پورې زموږ برنامه تعقیب کړئ. بل یو سوال و چې د نور سرعت څومره ده، چې ځواب یې لیکل شوی 3 ضرب 10 په توان د 8 متر پر ثانیه، چې دا کاملا صحیح ده، همدومره و. او بل د فریکونسي تعریف تاسو نه غوښتل شوی و چې د فریکونسي تعریف څه ده. په دوراني حرکت کې په یوه ثانیه کې د حرکتونو شمېر ته فریکونسي ویل کېږي، چې تعریف یې کاملا صحیح ده. همداسې ګرانو زده کوونکو د فریکونسي واحد یې هرتز ده چې د اف په واسطه ښودل کېږي. بل یو کومنټ یې راغلی چې الله دې نور هم توفیق درکړي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. تاسو هم همیشه کامیاب او سرلوړي اوسئ. بل کومنټ دا ماشاءالله ډېر ښایسته درسونه دي. مننه له تاسو نه چې درسونه تعقیبوئ. بل کومنټ یې راغلی چې مننه استاد، ستاسو ویډیو ډېره ګټوره او ډېره زیاته خوشحاله شوم چې زموږ ویډیوګانې تاسو ته ګټور تمامېږي او تاسو کولی شئ د هغه نه استفاده وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا کومنټونه چې تاسو موږ سره شریک کړي دي، مننه کوم د هغو ټولو دوستانو څخه چې خپل وړاندیزونه موږ سره شریک کړي وي او همداسې ځوابات یې موږ سره شریک کړي وي. نو زموږ برنامه همدلته پای ته رسېږي. تر بله جلسې تاسو له یو بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت. الله مو